حدیث کی راضی پشورو د اسلام کی چونکی ډیره غریبی وا نو دچاو پورا کپڑے هم پکی دچاو وسن کی دو چا چولې وي نو دومره کپڑے و خلکو چولې وي چې بس الهبه بیا خپل ستر پټ کړو نو یو ډله د حضرات صحابه کرامو ناس تدا چې هغوی د چا چې کپڑی دی هغه مخامخ ناست دي او د چا چې لګي کپڑی دی اشلیدلی دي هغه د یو بل پشا پټ شوي دي او یو مجلس کې راغون ټول ناست دي او یو کس د قرآن کریم تلاوت کوي او نور اوري د دوانو جهان سردار صلی الله علیه وسلم رالو نو د خلکو ته وایي تاسو څه دپاره راجمع شوي یئ نو خلق ودی چې مونږ دی لپاره راجمع شو چې د قرآن تلاوت یو کوي او مونږ نور اورو ورلای قسم ورکو چې قسم وخورې څه دپاره راجمع شوي یئ دی ورته جم دی لپاره راجمع شو نو دوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زما په تاسو باندې څه شک نو چې تاسو څه کوئ خو چونکې ما ته د الله د طرف نه حکم رالو چې دې ډلې سره کینا نو ما ځکه تاسو نه تپوس کول چې تاسو داسې عمل کوئ دا صرف د قرآن تلاوت یې کولو او نور اوریدو په خپل صرف تلاوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی ته وای حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه تا چې ما ته د قران کریم تلاوت وکا نو وته د الله رسول ز څنګه کوم قران خو پتا سو نازل شوی دی وته وای نه ما ته الله ویلی دی چې ابی ابن کعب ته وای چې تلاوت وکا د خدای تلاوت کوم کې دومره خوښ دي یو روایت کې راځي یو صحابي رضی الله عنه دی 164 یو صحابي رضی الله عنه دی هغه د شپې تلاوت کې د قران کریم نو صحابه خو مجاهدین خلقو نو د جهاد آلات به وسره هر وخت تیار پراتو نو چې کله د قران کریم تلاوت شروع کو د اس پټوپونو شو او دا شپه اوس چې د قران کریم تلاوت بن کو د اسټوپونم بن شو د بیا د قران تلاوت شروع کو اس بیا پټوپونو شو چې د بیا تلاوت بن کو اس بیا سم شو په دریم ځل چې بیا تلاوت شروع کو بیا اس پټوپونو شو نو د زوی نږدې وسره ودو د احیان محدث کی راځي نو دا خپل زویر او چت کو چې دل تکلیف ورنکی هغه یو طرف تا کو خو حیران دو چې تلاوت کوم اس ټوبونه وای چې تلاوت بن کوم دا ټوبونه بن شي نو تلاوت بن کو بهر درو ته اوس ګوري چې ستوري ډیر زیات لاندې را کوشي وي نو ډیر زیات حیران شو بهر حال کور تلاړ شپه تیر شو سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حل وای نو نبی اسلام ته او کاش چې تا د قران کریم دا تلاوت جاری ساتلې وي تا چې کله د شپې د قران تلاوت کولو پتا د الله طرف نه کوم رحمت را وریدو نو استاد اصل خوشاله د وجنه ټوپونه وای او لاته چې بهر وروته د استوري را کوشي او د استوري نو دا فرشتي وي او دا فرشتي وي چې ستا आवाज اوریدو د پاره لاندې را کوشي وي او گجرتا تلاوت تر سبا پوری جاری ساتلې وي نو دا به تر قیامت پوری ولاړې وي دا فرشتي ټول خلکو به وتکته دا سمه تلاوت ثواب دی یو حدیث کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي په مدینه منوره کې دوه غړ بازارونو نبی اسلام فرمایي تاسو کې څوک دا خوخی چې د بطحا یا د عقیق دی غالبا داغي بازار تلل شي روزانه سار وخت لاړ شي او دو اخرا ولي چې هغه سربم دي مطلب مانده کوتره خو برابرې خود आवाज یو دغه خواله دي او بلار بیم دي بلار بس عربی خو ګران دي کنه نو بلار بیم دي او سربم دي خموج او طاقت کیم دي تاسو کې څوک دا خوخای چې روزانه دی بازارونو کې او بازار ته ورشي او روزانه دا دو خبلار به فری راولي بالکل مفتو کې دا خدار چا خوخه ده دا سه مثال لګدا جو کو سوې الګ تاسو کې څوک دا خوخای چې روزانه سحر لاړ شي او د صدر د شوروم نه 2 کروله موټر روزانه راولي دا خدار چا خوخ دي نو صحابه ویجی زمون کې خو هر کس دا خوخی
نو نبی اسلام ته فرمایل چې خوا ورای د قران کریم د دوو آیاتونو تلاوت کول د دغه دوو بلاربو سربو اخونه الله ته زیات بهتر دي د سلورو آیاتونو تلاوت کول د سلورو سربو بلاربو اخونه الله ته زیات خوښ دی او داسې واپس ورځه دومره د قران کریم تلاوت زبردست چیز دی او په یو حرف باندې الله لس نیکای ورکای نو چې یو کسر وای بسم الله بسم الله نو صرف دا بسمی چې والی بسمی دې کې درې ټکي دي باسین میم لس 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 نیکای شوي نو په دې یو بسم باندې انسان د درش نیکای ملاوي لفظ الله کې بیا تقریبا الف او دو لامونه یو حاصل ټکی پاږي کې دي 40 نیکای پاږي شوي او یا نیکای صرف په بسم الله باندې انسان ګټي خو افسوس دا موږ سره د نیکو قدر نشته دي ته موږ په هر څه کې سوچ کو چې مثال دا کار کوم ما ته په څومره څومره ګټه کیږي روزانه ای ته موږ سوچ کو خو دین کار ته موږ سوچ نه کو بس نو دا صرف د تلاوت ثواب دی نو الله د پیغمبر یو ډیوټي دادا یتلو علیہم آیاته چې دی با امتیانو باندې آیاتونه تلاوت کوي بل ویزکیهم او غیب د ګناهونو نه پاکي تزکیه دی توجه تو د انسان باطن صفا کې د انسان زړه پاکي د انسان زړه په مختلف طریقو سره پاکيږي یو خدا چې هغه د الله او د الله د رسول احکامات په خپل اومن یو پیږي بس خبره ختمه ده کنه پیږي د عالمانو سره کینی ای وته حدیث بیان کی قران وو ته یو واقعه وو ته بیان کی ذکر اسکار وو ورته خو دی واغه کې په سره بعد د باطن صفا شي لبې پاک شي د پیغمبر بل ډیوټي ده ويعلمهم الكتاب لکه وسړی رالو نبی رسول الله ته وایي وای دا سی روایت ته کنه مانوس ډیر هیرم دی خو جپری دی بس ويعلمهم الكتاب او دا پیغمبر به خلکو ته د کتاب تعلیم ورکړي نو ګوره یو د کتاب تلاوت شو یو د ګناهونو نه پاکول شو او بل د کتاب تعلیم شو چې صرف په دې باندې بس اکتفا نه کې چې ما خو ختم وکړو او ګنټه مې واچول او مټۍ ګلاب جامونو خوړې شو او به تلاوت کوم تش تلاوت تبم نه کینی اوس به کوشش کې چې تلاوت د زده کو اوس په دې باندې ځانم پوي کا چې ماته الله سوي یو بنداو هغه یې وای کله چې مې قران کریم په تلاوت ویلو کنه نو بیا مې په ځان سره سوچ کولو چې یاره اوس دا تلاوت خو زه کوم ټیک د ډېر خوند کوي خو لکه په دې کې زمونږ رب موږ ته څه وایي الله موږ ته څه وایي دې څه مطلب دی وایي په دې جستجو باندې ولګېدو نو چې ته کې ترجمه شروع کا هغه تشې ترجمې ولا دومره خوند ورکو چې وایي تش په ترجمه کار نه کېږي دې سره لږ ډېر علوم هم پکار دي چې په دې ګرامر هم پوه شم وسره صرف او نحو هم شروع کو ویره پدیم کار نه کیږي لکه وسره نورم زده کول غواړي باقاعده مدرسه کې کېناستو اته نه کار یې ورکړه د قران عالم شو خو انسان ځان سره سوچ غوي کنه درب دا کلام ما تاسو وای نو نبی اسلام به خلق په کتاب پيول د دې قران کریم ډیر زیات آیاتونه داسې دي چې اگر چې په عربی کې صحابه بخپل عربو خدای په مطلب باندې نه پوهیدا نو نبی اسلام لبراله حضور پاک وداغي مطلب خولو نو ويعلمهم الكتاب او دا پیغمبر به خلکو ته د کتاب تعلیم ورکړي والحکمه او خلکو ته د حکمت خبرې خي د حکمت خبرې وای د پوي خبرې نو دین پته لګی دا چې علم بیل شي دی پوها بیل شي دی بعض وخت انسان سره علم وي خدای پوي نیوي په خبره باندې علم ور سره خډیر دی خدای په دې نه پويږي چې دا خبر خلکو ته په کوم انداز کې وړاندې کما نو د خبرې په چل باندې نه پويږي خبره ته ګډوډ شي خبره سموي خو خلق دا خلاف شي نو دې د وجه نبی اسلام خلکو ته او خيارتیا هم خوله ګورته او داسې مجلس کې ناس دي چل تستا خبر اثر نه کوي نو بس پاس سزا اوس مثال شادي حال ته واده لاړی او خودرس کې پکې غاني لګې دي نو کدل ته ډېر ټوپونه وای نو ستا خبر څوک نه مني بس یا روټه خو یا خپل ارزا که په شادي حال کې دی خو ما جوړه کجلګه بن کې دا ټیپ کې نزي روټه نه خورم خلک ودا چړوي نه خوري نو بیزه ته بشي او فائدہ ونکا نه کمزې کې چې خبره فائدہ کوي توس د کور مشري او غانیو لګې دي بس بیا ځان لیوانه کا نو بیا د خبره چلیږي
نو کم ځای کې انسان لکم رنگ خبره پکار دا، په کم مجلس کې کم انداز کې خبره پکار دا، څنګه خبره پکار دا، څومره خبره پکار دا، دا ټولې خبرې به نبی علیہ السلام صحابو ته ښودلې. تاسو ما کیسه نه وکړې چې نبی علیہ السلام به صحابو ته د تشو موتیاو چلم خولو چې تشو موتیاو سره به څنګه کښېنئ، په سر کې به ګمنځه څنګه وهئ، دا طریقې نبی علیہ السلام خلکو ته ښودلې. نو دا د نبی علیہ السلام ډیوټیانې شوې، خلکو باندې تلاوت د کتاب کول او خلک د ګناه نه پاکول، خلکو د کتاب تعلیم ورکول او خلکو ته د پوهې او د حکمت او د پوهې خبرې کول. په کور کې هم کله کله داسې ماحول جوړوئ، یو کس د قرآن تلاوت کوي نور دی اوري، یو 15 منټه 10 منټه په وخت دې سره کور کې برکت راځي. بل د وس مطابق په کور کې یو واقعیا یا یو حدیث روزانه بیانېږي نو په کور کې یو برکت